السلام علیکم ملګرو. په IPL کې داسې کارنامه وشو چې داسې واقعیا مخکې په IPL کې چرته هم مخې ته نه راغلی. IPL شروع دی پرون د دلی کیپټلز ټیم د بنګورا ایرپورټ نه دهلی ایرپورټ ته چې په لار کې وسره غټه واقعیا وشوه. د دلی کیپټلز ټیم چې کله هوټل ته ورسېد او بیا ګراوند ته کوشو نو چې هغه وکاتو د دلی کیپټلز چې کوم لوبغاړي دي نو د هغوی بیټونه او بیګونه او داسې ګلابس چې کوم دی غلا شوي وو. د ډیوډ وارنر نه درې قیمتي بیټونه پټ شوي دي. داسې د میچل مارش نه بوټان کیټ او بیګ هم پټ شوی دی. د دلی کیپټلز چې نور هم څومره لوبغاړي دي داغونه پکې هم ډېر قیمتي سامان غلا شوی دی. ویل کېږي چې 14 لک روپو قیمتي سامان د دلی کیپټلز د ټیم نه غلا شوی دی. د ډیوډ وارنر نه چې کوم درې بیډونه پټ شوي دي د یو بیټ قیمت چې کوم دی 1.5 لک روپۍ دی. د ډیوډ وارنر شو داسې کم غټ لوبغاړي چې دین دار ځان سره خپل بیټ ګرځوي. هغه پکې دې ته هم نری کتلی چې لکه دنیا دومره غټ لیګ شروع دی بیا پکې داسې غلا کول د دې سره د انډیا نوم بدناميږي. د استرالیا او نیوزیلند دا کم لوبغاړي چې کوم دي دا ډېر بوزدل لوبغاړي دي چې نه چې اوس باندې جوړ کی چې موږ ته په انډیا کې خطرات زموږ سامان پټ شوی دی او د انډیا نه وتښتي. خلک حیران دي چې دومره سکیورټي باوجود د یو ټیم نه څنګه غلا کیږي. د یو څو غلو د لاس د انډیا او خاص کر د IPL نوم بدنام شو. خو د غله دومره وړاندې چې ډیوډ وارنر او د میچل مارش چې کوم بیټونه دي هغه پټ کړلي دا خیال لري چې دا پکې اصلي دي. ډېر سیریس او مزاحیه او تمویل شو چې داسې واقعیا په IPL کې رااله دنه مخکې په IPL کې داسې کارنامه چرته نه وشوي. نو انډیا ته پکار دي چې خپل سکیورټي نور هم مضبوطه کړي. قبل داسې واقعیا رااله دا کم انګریزان کلاړیان چې د نیوزیلند او استرالیا نو دا به تختیدلې ځکه چې دا ډېر بوزدل کلاړیان دي. انډیا والا ډېر نیغ لګیدول زمونږ لوبغاړو ته په پاکستان کې خطر ده. خو چې کوم دی خپل لوبغاړي په انډیا کې هم نری محفوظ. او د پاکستان کرکټ ټیم یو ډېر سینیئر لوبغاړي شعیب ملک ویلي چې بابر اعظم ته پکار دی چې کپتانی فری دی. په بابر اعظم باندې د کپتانی پریشر دی چې اکثر یې پرفارمنس خراب وي. شعیب ملک ویلي چې بابر اعظم چرته د پاکستان کرکټ ټیم کپتانی فری دی نو په بیټینګ او په کارکردګۍ کې به نور هم خواله راشي. نو تاسو وایئ چې شعیب ملک بابر اعظم ته صحیح مشوره ورکړې ده او کنه. نو که اوس وګورئ د بابر اعظم چې کوم پرفارمنس دی او کارکردګۍ نو بالکل برابر ده. که د ICC په رینکینګ کې وګورئ نو بابر اعظم د ICC په 1 ډے رینکینګ کې په 1 نمبر باندې دی. داسې په T20 رینکینګ کې په 3 نمبر باندې دی. او بابر اعظم چې کوم دی بطور کپتان سکه له پاکستان لپاره ډېر میچونه هم ګټلي دي. ټول دنیا را بابر اعظم تعریفونه کوي خو د پاکستان ځنې پخواني لوبغاړي دي چې په بابر اعظم باندې ډېر سخت تنقید کوي. اوس پاته نه لګي چې د دې وجه څه ده. او د افتخار احمد سره هم ډېر زیاتې روان دي. پاکستان کرکټ بورډ ته پکارو چې افتخار احمد د پاکستان په 1 ډے سکواډ کې اغسته وي. اوس د پاکستان سره په 1 ډے سکواډ کې داسې بهترین میډل آرډر بیټسمن نشته. افتخار احمد د پاکستان لپاره بهترین میډل آرډر بیټسمن په 1 ډے کې کېدای شي. د شان مسعود یا د عبد الله شفیق په ځای باندې چې افتخار احمد د پاکستان په 1 ډے سکواډ کې اغسته شوی نو زما په خیال دا بهتره وي. د نیوزیلند خلاف پر پاکستان د 1 ډے سکواډ اعلان شوی خو بیا هم چانس چې افتخار احمد ته به موقع ملاوي شي.